مرکې لپاره دوه ډوله مهارتونه حتمي دي. یو هغه دي چې په خبریال پورې اړه لري چې هغه باید هغه مهارتونه ولري په مرکه کوونکي پورې، په مرکه کوونکي. او دویم ډول هغه مهارتونه دي چې په کارپو یا په میلمه یا په مرکه کېدونکي پورې اړه لري. مثلا که یو څوک ټلویزیون سټوډیو ته له غوړو ویښتو سره راسي، ستونزه به دا وي چې هغه به ویښته به ځلا ولري، یا که یو څوک له پیکدارې خولۍ سره راسي هغه به په سترګو په مخ سیوری وکړي، یا که یو څوک د ښیښو واسکټ اغوستی وي هغه به پړک کوي، یا ممکن یو څوک له لمرینو عینکو سره راسي. یعنی دا هغه اړخونه دي چې رسنۍ ته تخنیکي ستونزې پیدا کولی شي. تاسې له تلویزیون خبره شروع کړه او په تلویزیون کې مو هم د مرکه کېدونکي له ظاهري حالته خبره شروع کړه. خبرو ته خو بیا راسو. ځینې خلک په حرکت باندې هم د لاسونو په حرکت یا د سر په حرکت باندې تاکید کوي. دوی وایي که سړی بیخي داسې د بوت غوندې ناست یو مرکه کوي په تلویزیون کې، دا به هم ښه نه وي. په دې څه کې تاسې دا غضنفر ډېره حتمي ده. یعنې دغه د بدن حرکات چې دي دا د تا هغه کتونکي داسې احساس کوي لکه ته چې دوی ته غږېږي. مثلا د تا د سترګو حرکاتو ته دوی ګوري، د تا د چهرې حرکاتو ته، د لاسو حرکاتو ته، مګر حرکات باید مناسب وي. حرکات که چېرته نامناسب و لکه څومره چې ګټور دي تر دې څو برابر زیات تاوان پېښوي. مثلا که یو څوک لاسونه مروړي و، یو څوک ویښتو کې ګوتې وهي و، ځانګروي یا خلوازې کوي، دا شان چې دا تاوان کوي، دا نقص کوي، ځکه چې هغه مرکه کېدونکی په ډېرې بخښنې سره ممکن ډېر احمق هغوی ته معلوم سي. یو رقم بل ځینې وختونه ممکن نه به ډېر غیر مؤدب حرکت وي، مګر د وارخطایي نښه به وي. دغه د چهرې موضوع یا د لاس حرکاتو یا د څه شی اغوستي دي دا خو په تلویزیون کې ښکاري، خو که راډیو ته راسو، په راډیو کې که یو څوک مرکې ته حاضرېږي، مثلا په یو مباحثه کې یو مرکه کوي له یو ژورنالست سره، یو ګردي میز کې ناستي، دوی باید څه وکړي؟ دې لپاره یو هغه مخکې له دې چې دوی حاضرېږي که نه، او دا یوازې په راډیو پورې هم نه، په تلویزیون او په دې ټول رسنیو پورې، تاسو ځواب ته هم پکې راځم، حتمي دا ده مثلا ما ته زنګ راځي یوې رسنۍ نه، راته وایي چې موږ غواړو تاسو سره د پاکستان د لاسوهنو په اړه مرکه وکړو. یعنی دغه د مرکې بهیر چې ده همدغه اول ټلیفون د خبریال نه شروع کېږي، مګر دلته باید دغه مرکه کېدونکی په پټو سترګو مرکه ونه مني چا سره، نه دې ته خوشحاله چې ولا فلاني راډیو ما ته زنګ ولی یا فلاني ټلویزیون زنګ ولی، دا ډېر لوی خبره ځکه ما خلک اوري خلک مې نه. مرکه کېدونکی باید په دې فکر وکړي موضوع څه شی ده، موضوع د ده له کار، د ده له مسلک، د ده له پوهې، د ده له تجربې سره څومره تړاو لري، څومره کولی شي دا موضوع د روښانه کړي. د دویم اړخ. بل دریم مهم اړخ دا ده چې ته اجازه لري، مثلا زه په یو دفتر کې کار کوم، دفتر ماته وایي سیاسي مرکې به نه کوي، ځکه چې دا یې موږ د دفتر له پالیسي سره په ټکر کې دي. یعنې دغه ټول شیان باید وسنجوي یو سړی. حتی ډېرې زیاتې پوښتنې باید په همدغه اول ټلیفون سره له خبریال نه وکړي دا مرکه کېدونکی. مثلا ښه وروره مرکه غواړي، څه رقم مرکه غواړي، یو کلیپ غواړي د یو خبر لپاره، یو اوږده مرکه غواړي، په یو موضوع بحث غواړي، مرکه دې څنګه ده، لایف ژوندۍ مرکه ده، ژوندۍ خپرېږي، که ثبتېدونکې مرکه ده، ثبتوي. یعنې څومره چې مرکه کېدونکی دغه ډول پوښتنې له خبریال نه په هغه اول پړاو کې زیاتې وکړي، هماغومره د په ګټه ده، ځکه دی په موضوع پوهېږي، دی حتی په خپل وخت پوهېږي مرکه څه وخت غواړي. سبا ولی موږ دفتر کې ډېر مهمه غونډه زه لرم، نه سم کولی، که بل ورسره پکار وي زه درتلی سم. یعنې دا ټول شیان باید په همدغه اول ټلیفون کې دی ځواب کړي، او بیا یا د مرکې کولو او د نه کولو وعده ورسره وکړي چې زه یا مرکه کوم یا نه کوم. یو شی چې ډېر هغه ده، ځینې خلک چې دي مرکه ځان لپاره یو چلنج بولي، یوه ستونزه بولي، ولا فلاني راډیو غوښتی یم خولې مې وچه کېږي، دا به څنګه کېږي. نه، همدغه اول ټلیفون سره باید هغه ویره ځان نه لرې کړي. موږ ولې له مرکو ویرېږو؟ موږ ځکه ویرېږو چې موږ تحلیل نه کوو چې دا مرکه ما پورې اړه لري که نه لري. مثلا په سیاسي مرکه کې هم زه ناست یم، په ادبي کې هم زه ناست یم، په ولسي مسله کې هم زه ناست یم. دا څه عیبه لري؟ ډېر زیات تکرار وي موږ خلکو ته که نه. ښاغلی احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ په یو موضوع باندې یو څوک مرکه کوي او دی واقعا نوې خبره ونه لري او مرکې ته حاضرېږي، په ځای د دې چې د ګټه کړي د به تاوان نه یې کړی؟ دا بیخي تاوان ده. بل موږ څه شی کوو؟ موږ بس یوازې دې ته مو پام که تلویزیوني مرکه وي باید جامې واغوندو، ولاړ شو تلویزیون کې کېنو. نه، ته چې مرکې ته ځې، یعنې دا مرکه باید یو فرصت د ځان لپاره وګڼو. فرصت په دې معنه زه د سولې د ټینګښت په اړه مرکه کوم، مثلا یو راډیو سره یو تلویزیون سره، مګر
زه باید دا خو رسنۍ داسې څه ډول پوښتنې ما نه کوي، کوم ځوابونه غواړي، دا خو په هغوی پورې اړه لري. مګر کله چې زه ستونزه نه بولم، ځان لپاره فرصت بولم، فرصت هغه وخت ده چې زه فکر وکړم. مثلا زه باید 2-3 اساسي پیغامونه یا 2-3 اساسي ټکي ځان سره ولرم د همغې موضوع په اړه. هغه شیان باید زه په خپله مرکه کې په یو شکل بیا بیا تکرار کړم. بل د ځوابونو مسله راځي. موږ اکثره خلک په رسنیو کې چې یا یې ګوري یا یې اوري، حتی جنجالي کېږي دعوی خیزي سره. مثلا خبریال ورته همدا وایي چې 2 خبرو اجازه راکړو د 5 خبرو. ولې؟ ځکه موږ تمرکز نسو کولی، موږ تیاری نه ده نیولی، موږ فکر نه ده کړی. بیا د دې جنجال کوم ځای ته راوځي؟ بیا چې موږ کله په سټوډیو کې کینو، بیا له خبریال سره حتی تر لاس اچولو پورې خبر رسېږي، هغه اجازه نه ورکوي ځکه بیچاره مجبوره ده، وخت نه لري. او موږ څومره تیاری فکري تمرکز نه لرو، موږ وایي چې راځه د 2 دقیقو په ځای 5 دقیقې وغږېږه، 2 دقیقې خو به ستا مې خبرې پکې راوځي. مګر دا عیب ده. دا هم د خبریال وخت ضایع کېږي، هم د رسنۍ، او هم هلته خلک را سره پازابي. په دې ویناو کې څوک چې تقریر کوي، په دې کې یو تجربه چې زما سوې ده، ځینې خلک ډېر معلومات لري، خبرې ځینې اوږدې سي او هغه ناست کسان په تکلیف سي. دغه په یوه ناسته کې په یو ځل د انسان ذهن تر یوه حده پورې د معلوماتو د اخیستلو ګنجایش لري. ډېر معلومات په یو وار باندې نشي اخیستلی، بیا حساب ځینې ګډوډي شي. له دې درکه تاسې څه سپارښتنه لرئ؟ او دا ډېره مهمه ده، خصوصا دا بیا په دې رسنیو کې هم فرق سره کوي. یعنی که په ټلویزیون کې یو څه معلومات زیات هم وي، خلکو ته ځکه یو څه د درک وړ ګرځي چې هلته د تا حرکات او تا تاثرات کتونکي ګوري، هغوی پوهېږي. مګر که په راډیو کې دا مسله زیاته سي، بل هلته تا تصویر هم ګوري، که نه ډېر ستړی کوونکی نه وي. مګر که په راډیو کې دا شی زیات شول، بیا خلکو ته د درک وړم نه وي، خلکو سره پازابیږم او خلکو سره ستړي کېږم. بل ځوابونه چې څومره لنډ ووسي، ځوابونه چې څومره جامع او څومره لنډ وي، حتی هغه اساسي خبرې چې دی فکر کوي چې دا د مرکې لپاره ډېر مهمې دي، هلته هغه د خبرو سپیډ هم باید کم وي او ورسره هغه یو ډول فشار په کلمو راوړل سي. دا هغه د کلمو اهمیت ښيي، او څومره چې په کلمو فشار راځي د اورېدونکو توجه زیاته جلبېږي او دوی فکر کوي چې دا د مرکې تر ټولو مهم ټکي دي. په نطاقي کې، په راډیو کې څوک نطاقي کوي یا په تلویزیون کې، هغه ته دا ویل کېږي چې خو به کلمې واضح ادا کوي، دا خو ده. او بل باید په جمله کې د تاکید ځای وپېژنې. که تاسې له ما پوښتنه وکئ چې احمد څه وخت له کندوز راغی، نو زما جواب به داسې چې احمد پرون له کندوز راغی. تاسې د څه وخت پوښتنه کړې ده، زما تاکید باید په پرون وي. خو که تاسې پوښتنه وکړئ چې احمد پرون له کوم ځای راغی، نو زما جواب به دی چې احمد پرون له کندوز راغی، فشار به مې په کندوز وي. نو د دې تاکید ځای په جمله کې پیژندل د نطاق په کار کې هم، د ویان په کار کې هم ډېر اهمیت لري. تاسې آیا مرکه کېدونکو ته هم دا سپارښتنه کوئ چې د فصیح خبرو کولو لپاره، د واضح خبرو کولو لپاره باید ځینې اصول په نظر کې ولري؟ او مثلا تر ټولو مهم پیل د ځواب. مثلا که ته مانه پوښتنه وکړې، زه درته وایم چې دا ډېر بې خونده پیل ده. دا په همدغه اول سر کې د ما اورېدونکي دا حس کوي چې دا سړی بیچارګی دنه ورکه ده. پیل باید ډېر مطمئن وي، ډېر سړی ډاډه وي، ډېر په ښه انداز پیل کړي. یا خبرې همدغسې بې خونده پای ته رسېدلې وي، سړی د خپلو خبرو د پای لپاره مناسب ځای نه لټوي. بل د جملو مسله ده، د کلمو ادا. مثلا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په یو نومان پسې دا ډېره مشهوره وه چې د رشد اقتصادي په ځای رشد اقتصادي وویلې، که نه؟ اوس دا عیب ده. یعنی د یوې کلمې ناسم تلفظ چې ده د ټولې مرکې هغه اغېز راکمولی سي. ښاغلی احمد صاحب، یو جزئی موضوع ده په همدې ارتباط باندې چې تاسې په دې باندې څه تبصره کوئ. ما هم ډېرې مرکې کړي دي له نورو خلکو سره، مرکه کوونکی وم. کله چې مرکه کېدونکی راته ووایي چې اول خو له تاسو نه مننه په سر کې، او بیا له ازادۍ راډیو نه مننه چې ما ته وخت راکړو چې مرکه وکړو، دغه خبره چې د ماته خوند نه راکوي. زه وایم چې دغه مرکه کېدونکی ولې مننه وکړي؟ مننه خو باید ازادي راډیو باید ځینې وکړي، غضنفر باید ځینې وکړي چې د زحمت ایستلی دی دلته راغلی دی. البته ما په دې څه کې چېرته لوستي نه دي، خو په ذهن کې مې همیشه ګرځي. او چې له ما سره څوک مرکه کوي، هېڅ وخت مې دا نه دي ویلي چې ډېره مننه چې له ما سره مرکه کوي. زه هم باید دای مننه وکړي، زه یې ولې وکړم ځینې. په دې کې د تاسو نظر څه دی؟
دا غضنفر صاحب موږ له بده مرغه موږ ډېر زیات تقلید کوو. موږ حتی په تلو، په ناسته ولاړه، په لیکلو، په همدغو خبرو کې مثلا یو لیکوال به لیکلي وي 1391 کال د لیندۍ 14 خیرخانه کرایي کور، یا کیسه لیکلې کتاب د نورو چې ګورې ټول دا شی لیکلي وي، مګر په دې اغېزمنتوب او په ګټورتوب یې موږ فکر نه ده کړی چې دا شی څنګه. بل دا په خپله ځان یو رقم په اصطلاح کم راوستل یا کم ګڼل دي، چې مثلا زه خو هلته په یو کونج کې بیکاره ناست وم یا فارغ ناست وم، مګر د تاسې د کور آباد چې راموستم دا مرکه یعنی تاسو مخکې ویل چې اورېدونکی باید په هغه باندې اعتماد وکړي په مرکه کېدونکي باندې. که دی ډېر دغسې تشکرونه کوي شاید هغې اعتبار ته هم صدمه ورسېږي. حتی یو دا تشکرونه یو په دې مرکه کې زیات نوم اخیستل. دا تلویزیون بحثونه چې زه اورم کوم میلمه چې یا مرکه کېدونکی چې ځواب کې پاتې راسي بیا هغه ورته وایي چې جناب فلانی صاحب دی په دو، یعنی دا ما ډېر واضح حس کړې ده، دی په دو خاطره دا خبره کوي چې خبرې هلته جناب فلانی صاحب وایي چې یو خو لږ وخت زیات ورکړي نظر نورو ته چې دی ډېرې خبرې وکړي. بل ځینې وختونه موږ د یو بل مرکه کېدونکي له توند غبرګون سره مخ شو یا مخالفت سره د خبریال د موږ مرکه کېدونکي ډېر زیات عصباني کېږي. د دې تاوان څه شی ده؟ کله چې عصبي شي یو خو شاید خلکو ته سړی عصبي، غوسناک، قهرجن هغه کېږي، معرفي کېږي او دا ښه صفت نه. بل دویمه مسله دا ده چې هغه ده تمرکز دې خرابېږي، یعنی وروسته چې کومې پوښتنې راځي دې شي ته به ځورېږي، بیا به تمرکز نشي کولی. نو په دغسې حالتونو کې چې کله له مخالفت سره مخ کېږي باید په ډېر سوړ انداز، په ډېر منطقي انداز باندې یا دغه ځواب وویل سي یا رد سي یا تایید سي. ښاغلی احمدزی، زموږ په پخواني بلاغت کې وایي که مخاطب ستا خبره نه مني نو ته ټینګار وکړه په خپله خبره، خو اوسنۍ روانشناسي دغه توصیه نه مني. اوسنۍ ارواپوهنه وایي، د سلوک متخصصان وایي که زه په سړه سینه غږېږم، که زه په سړو اعصابو خبرې کوم، که زه نرمې خبرې کوم، که زه په خپلو خبرو کې ټینګارونه نه کوم او قسمونه نه کوم، نو تاسې زما خبره په اسانۍ سره منئ. خو که زه ټینګارونه کوم، که زه ډېر هیجاني غږېږم، که ډېر عصباني غږېږم، نو ته فکر کوې چې یا دغه سړی صاحب غرض دی او د صاحب غرض خبره څوک په اسانه نه مني، او بیا فکر کوي چې دا حتی خپل اعصاب نشي کنټرولولی، خبره یې اهمیت نه لري. نو زه فکر کوم نرم غږېدل د خپلې خبرې د منلو لپاره هم په لیکنه کې پکار ده، هم په ویلو کې، او ارواپوهنه یې هم تاییدوي. دا ډیره مهمه ده، ځکه چې همدغه عامو مسایلو کې مثلا په یو چا په کلي کې تور لګېږي د غلا یا د یو بلې مسلې، څومره چې دی زیات قسمونه کوي یا ډېر زیات تاکید کوي، همغونه د خلکو شک زیاتېږي. مګر که یو څوک ورته وایي چې وروره دغه مسله چې کېدله په دغه ورځ زه په پوهنتون کې وم، زه په دفتر کې وم، زه په بازار کې وم او هغه نښې دي، دغه ټول خلک قناعت ورسره کوي. په مرکه کې هم په دغه شکل دی هغه خپل د ځواب عیب په دې شي باندې سره پټوي. بل دغه عیبونه موږ څنګه راکمولی شو؟ یعنې موږ په مرکه کېدونکو دا نیوکې کوو، مګر حل لارې څه شی دي؟ مرکه عموما دغه 3 پړاوه لري. یو خو دغه اول پړاو چې ده د تیاري ده، دا ډېر حتمي ده. د تیاري لپاره ګوره موضوع درته معلومه سوه، ته باید فکر وکړي چې مثلا کومې پوښتنې داسې دي چې ما پرې ګواښلی سي، هغه چلنجي پوښتنې چې ورته وایي په هغو باید فکر وکړي. بل ریهرسل پکار ده، تمرین پکار. مثلا زه د ریاست جمهوری کاندید یم، غواړم له خلکو رای واخلم، زه یو تلویزیون سره بیګا ته میلمه یم، نن باید زه ریهرسل وکم، تمرین وکم، ځکه خلک چې دي یوازې تا ځواب باندې تا ته رای نه درکوي، تا حرکات، تا مطمئنتوب، ډېر شیان، حتی تا لباس په دې کې رول لري. د دې لپاره مثلا ریهرسل کې کېدای شي یو خپل همکار نه یو څوک غوښتنه وکړي او هغه د خبریال رول ترسره کړي او تا نه پوښتنه وکړي، ته ځواب وکړي. حتی که وسایل لري دا د ثبت کړي، بیا د وروسته واوري ودې ارزوي چې دی څومره مطمئن ده، بدن حرکات څنګه دي، ځواب یې څنګه ده، خوله یې وچېږي، ورخطا کېږي، لړزېږي، غږ یې څنګه ده. دا ټول شیان باید دی وسنجوي، وارزوي. کوم ځای کې چې عیب وي دا د ځان سره یاداشت کړي، بیا د مرکې په وخت کې پام راوړي او هغه شی نه تکرارېږي. که دا نه وي اسانه لاره دا ده، یو لویه هندارې ته دې مخامخ کښېني یا دې ودرېږي او هغه خپل ځوابونه دې وایي. دغه باندې موږ ډېره خبرې وکړې په عملي باندې. درېم مسله چې پکې مهمه ده، بیرته ارزونه ډېره مهمه ده. مثلا نن ما له لمر تلویزیون سره مرکه وکړه، بیګا ته 2 بجې خپرېږي، زه باید 2 بجې تلویزیون وګورم.
وګورم چې مثلا د ما مرکه، د ما حرکات، د ما ځوابونه، د ما د سترګو اړیکه له خبریال سره، د ما تلفظ په کلمو فشار، دا ټول شیان څه شی سم دي څه شی ناسم دي. دا بل مرکه کې بیا ما سره ډېره مرسته کوي. بل د خلکو فیډبک ډېر زیات مهم ده. خلک ما ته وایي ولا مرکه مې د واره ډېره ښه وه، خو دغه یو شی د پکې ښه نه و، لاسونه دې ډېر زیات خوځول، یا هلته کلیان یې د لاس کې وي یا قلم له غور سره بوخت وي په لوبه، یا کله به یې خپل ځواب ویلي په څوکۍ کې به بېرته څملاستي.